یو ښځه وي ځنګل کې روانه وه او شرمخ په حمله وکړه. چې شرمخ پې څنګه حمله وکړله نو انسان خو بیا ځان بچ کوي تښتي. نو اخواره په منډه شو چې دا شرمخ مې مات نه کړي. نو بچې ته سس شو، شرمخ فورا په غېږ کې بچي و، په هغه بچي حمله وکړه او هغه ماشوم د غېږې بچې ته هغه شرمخ په خوله کې ونیوه. تاسو اندازه ولګوئ چې د مور د غېږ نه شرمخ غوندې شی بچې په خوله کې ونیسي، په مور به څه تېرېږي. او بچې ته ونیوه او شرمخ ځنګل ته روان شو، منډه یې کړې او دې وی الله، د زړه نه د الله ټکې وویست. او دا د بني اسرائیلو د یو ښځې واقعه نبي علیه السلام ذکر کوي. داسې منګړت خبره نه ده، حضور پاک مبارک یې پخپله ذکر کوي چې دې ښځې وی الله، فورا یو غیبي سړی راغی او هغه سره توره ده او په زمري په شرمخ یې حمله کړی. خو چې شرمخ دې سړي ته وکتل او تورې ته وکتل، په هغه هیبت راغی، ماشوم یې فورا وغورځو، شرمخ وتښتېد. دغې غیبي سړی هغه ماشوم راوچت او د مور لی راوړه، واله دا بچی دی. خوشحاله شو چې خدای شکر دی چې د ما بچی بیا زما غېږ له راغی. یعنې شرمخ چې ماشوم وتښتی، شرمخ په څه پوهېږي؟ خو بیا قطرې قطرې کې او په جمدي ماشوم به چغې مو یو اډوکې او غوښې به م ترې پرې کوي. دا دې څوک کړل؟ ته څوک یې؟ وی زه د الله غلام یم. تا د خولې نه الله لفظ وویسته، فورا ما ته الله حکم وکړ. او یو چل دی، یو وخت کې د الله د نوم تعظیم دی، بل وخت هم کړی دی، یاد دی دی. یو ځای دې ډوډۍ خوړه او سوالګري اواز وکړه چې د الله په نوم خیر راکړې. نو تا سره اسم نو یوه نوړی وه د سره، هغه نوړی د خولې ته اچولې وه او شخوند دې پې وه، لکه غاښونه دې پې خښ کړي وو، خولې ته دې اوچته کړه او غاښ دې پې خښ کړه او سوالګري وي د الله په نوم څه شی راکړه. نو تا د خولې نه هغه نوړی واپس راوویسته او هغه سوالګري له دې ورکړه. د الله نوم دې واغېسته، زه پرېږده یو نوړی د ته وخوره. نو هغه وخت د الله د نوم تا لحاظ وکړه او د خولې نه دې نوړی وویسته او سوالګري له دې ورکړه. نو الله به د خپل نوم لحاظ نه کوي، د شرمخ د زمري نه یې نوړی وویسته او تا له یې درکړو. الله نوم کې ډېر لوی برکت دی. مونږ ډېر غافله یو، ډېر زیات غافله یو. په غیبتونو مونږ ځان له دا خوله ستړې کړه، د دنیا په خبرو مونږ ځان له خوله ستړې کړه، یو بل پسې په بدو ټوله ورځ مونږ دا خوله ستړې کړه، الله م پې یاد نه کړ. او چې الله څومره بعضې خلک وایي یاره چې زړه مې پریشانه دی، زړه مې خفه دی، ډېر زیات پریشان یم. الله قرآن حکیم کې دم خولی دی که نه، الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا الله په ذکر د په زړه کې اطمینان پیدا کېږي. الله یاد کا، زړه کې به اطمینان پیدا شي. د زړه کې اطمینان څه دی؟ سکون به پیدا شي، زړه به دې خوشحاله شي، زړه کې هېڅ غم به دې نه، پریشانۍ به دې ختمې شي. موږ نن ټول عمر د پریشانو نه فریاد کوو او اسان دم راته الله په خپله ښیي چې د ما نوم اخله که نه. دا د پریشانو علاج دی، دې سره پریشانۍ ختمېږي، دې سره سکون پیدا کېږي، دې سره راحت پیدا کېږي. الله سره پې جوړ راځي، جوړ. یو نیک سړی تیر شوی دی په بني اسرائیلو کې، خواجه عبدالواحد. هغه الله نه سوال وکړي، خدای ما ته زما د جنت ملګری وښایه، کومه ښځه به ما سره په جنت کې ملګري د جنت، یا کوم سړی به ملګري د جنت ملګری وښایه. نو خوب یې ولید، نو په خوب کې ورته الله وښول چې په پلانکي کلي کې یو توره حبشي جنۍ ده، میمونه نوم دی، ابرې په جنت کې ملګري. نو سړي خامخا زړه کې شوق پیدا کېږي چې دا ووینم چې د جنت دا ملګري به مې څنګه. نو هغه د تپوس وکړه خوب کې چې ورته کومه پته خولې وه، هغه پته پسې دی روان شو. چې ورپسې روان شو، هغه کلي ته ورسېد، تپوس یې وکړه دلته کې یو چې کومه پته ورته خوب کې غیبي ښودلې شوې ده، دلته کې میمونه نومې څوک ښځه شته دی چې هغه د حبشو د علاقې سره تعلق لري؟ چا ورته وی او شته، هغه شپونکی ده، ګډې چیلې سره ورله بوتلې دي. نو وی شپونکی ده او ګډې چیلې سره ورله بوتلې دي. وی کوم طرف ته یې ګډې چیلې بوتلې دي؟ وی دې ځنګل ته. نو ورپسې دا عبدالواحد صاحب هغه ځنګل ته لاړ. چې ځنګل ته ورپسې لاړه، اوس څه ګوري چې ګډې چیلې یو ځای کې سریږي او دا د یو اونې لاندې ولاړه د مونځ کوي. دا جنۍ توره ښځه لمونځ کوي
او ګډه چیلې لګیا دي په ځنګل کې سریږي. وایي چې مې وکتل نو دا ګډه چیلې چې په کم ځنګل کې رسیږي خوا کې ورسره دریاب دی او د دریاب په دې غاړه شرمخان او زمري ناست دي. اوس حیران شوم چې خدای پاکه دا شرمخ ته ګوره او ګډې چیلې ته وګوره چې په امن لګیا دي سریږي او شرمخ خو د ګډو چیلو سره دښمني ده. د حمله پې ولې نه کوي؟ شرمخان ځان له لګیا دي جبې راستري یو بل سټي او لوبې کوي او ګډې چیلې سریږي او ځان له خپلې ګیاګانې خوري. نو چې دغه حبشي ښځې سلام وګرځو د مانځه نه نو دا شیخ عبدالواحد صاحب ورته وي ورنږدې شو. چې ورنږدې شو اتل اول تپوس کوي. هغې پې اواز وکړو د کشف خاونده وه. وی شیخ صاحب وی زما ستا د ملاقات د وعدې ځای خو جنت دی، دلته څنګه راغلی؟ ګوره دا کشف دی بعضې بزرګانو ته رب العالمین کوي. بعضې څیزونه دی چې د انسان ظاهر کې په سترګو نه ښکاري او انسان ته یې لوښي، د سترګو نه لرې وي او پروردګار انسان ته وښي. وی زما ستا د ملاقات ځای خو جنت دی، دلته څنګه راغلی؟ وی یاره بس الله نه مې سوال وکړو مې چې دا د جنت د ملاقات والا بنده ووینم. وی تپ نورې خبرې به وروستو کوو، دا تپوس ته نه کومه چې دا شرمخان او ګډې چیلې د دې دا جوړه دی کله راوستېره؟ دا خو د یو بل دشمنان دي. جنۍ ورته عجیبه ټکې وایي، وی چې دا کله نه ما خپل الله سره جوړ راوستی دی، د هغه وخت نه د دې ګډو چیلو د شرمخانو منځ کې جوړ راغلی دی. ما الله سره جوړ راوست، الله سره مې چې جوړ راوسته د دې په خپله جوړ راځي. نو د الله لفظ ویل چې د الله نوم څوک اخلي، الله الله یا لا اله الا الله یا سبحان الله، په دې الله سره جوړ راځي، الله پې خوشحالیږي. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام مبارک په خپله فرمایي وی چې په د قیامت په ورځ باندې به یو سړی وي چې د هغه نیکۍ او ګناهونه به دواړه وتللی شي. وی نیکۍ به سپکې شي او ګناهونه به درانه شي. او ګناهونه به څونه وي؟ نیکي به یو دفتري او ګناهونه به یو کم سل دفتري وي. او هغه یو کم سل دفترې د ګناه به دونه وي وی که یو دفتر راخور کړي نو دا ځمکې او اسمانونه پې ډکېږي. نو چې یو دفتر یې دومره دی نو دا یو کم سل دفترې به یې څونه وي؟ دا به رتلې په یو چابړي کې او دا نیکي به یې په بله چابړي کې، نو ګناه به درنه شي او نیکي به سپکه شي. په دې سړي باندې به آواز وشي چې فلان کې د فلان کې زوی جهنم ته روان شي. الله دې نه داسې آواز نه وساتي. وی چې دې کله جهنم ته روان کی پریشانه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه وخت کې به رب العالمین آواز وکړي فرشتو ته. ګوره الله نه یو شی پټ نه دی، خو د بعضې څیز الله قدر ښکاره کوي. فرشتو ته به آواز وکړي وی دا سړی واپس کې ردی او نیکي پاتې ده، دا ولې تلو؟ نو دی را واپس به کړي، الله ته به مخامخ کړي، نو یو رکوټې غوندې پرزه کاغذ به وله الله ورکړي. وی ها دا کاغذ ستا په نیکو کې پاتې دی، دا ځان سره واخله، ستا دوباره به وزن وشي، دا نیکي دې پاتې ده چې دا هم دله وتللی شي. دی به وی ربي ما هذه البطاقه، پروردګاره دا پوټې کاغذ څه شی دی؟ او ولې مې الله رسوا کې؟ یو ځل را باندې په دې 13,000 قامه کې چغه وواله شوه چې فلان کې د فلان کې زوی دوزخ ته روان شي. اوس دې پوټي کاغذ سره زما نیکۍ په نیکو اثر نه پرېوځي، نو بیا به را باندې چغه والي کېږي چې فلان کې د فلان کې زوی جهنم ته ځي. الله به اعلان ورته وکړي چې نه، لا ظلم اليوم، زه ظلم نه کوم او نن ورځ خو د ظلم ورځ نه ده. دا پوټې کاغذ د هر څنګ چې کېږي دا به تللی کېږي ستا په نیکو. وی دی به په نازله را واپس شي، فرشتې به را واپس کی او هغه ګناهونه به دوباره ولا په هغه یو چابړي کې واچي او هغه یو دفتر نیکي به وله دوباره په یو چابړي کې واچي. پوټې غوندې پرزه به وله په هغه نیکو کې کېږي، خو چې تلې له بیا دغه ورکړي نو هغه نیکۍ به یې درني شي او ګناهونه به یې سپک شي. نو مخکې پې د دوزخ اعلان شوی و، اوس به پې جنت اعلان وشي چې دا سړی د جنت ته روان کړي. دی به وایي الله ما هذه البطاقه فی هذه السجلات، د دې دومره یو کم سلو دفترو مقابله کې دا پوټې غوندې کاغذ د څو دومره وزندار کاغذ. بعضې څیز رکوټي وي خو وزن یې زیات وي، او بعضې څیز چې دی نو هغه
حجم یې زیاتي وزن یې کمی. لکه مالوچو ته ګوره کنه یا بورې ته وګوره، حجم مقدار یې ډېر زیات دی، وزن یې کم دی. او پارې ته وګوره یا سرو زرو سپینو زرو ته وګوره، د هغې حجم راکوټ دی، وزن یې زیات. نو دا پوټې کاغذ ته وګوره او دونه وزن ته وګوره، زما هغه ټولې نیکۍ درنې کړې. رب العالمین به ورته آواز وکړي دا زما نوم دی، په دې کاغذ زما نوم دی الله دی، او زما د نوم په مقابله کې دا ګناهونه خو څه کې چې دا ټول مخلوق یو طرف ته واچې زما نوم به پې درونی. او حدیث پاک کې رونو ګورم دقسې راځي، د نبي علیه السلام مبارک د خولې وینا ده چې وی د لا اله الا الله د جنت کنجي ده. چا سره چې کنجي نی نو هغه یو دروازه باندې کور ته نشي داخلی دی، او چې کنجي ورسره نو داخلیږي به. نو اوس بس تاسو زړه کې یو خبره راغلي، یاره دا خو ډېره اسانه خبره شوه، یو سړی به الله الله وی او لا اله الا الله به وی، بس دا خو به جنت ته ځي، دا خو ډېر لوی وزندار شی شو. که هر څه ګناه کوي نو کوي دی، که یوه نیکي مو نه کړي نو نه دی کوي. ولې؟ ځکه د نبي علیه السلام د خولې مبارک کې لفظ دی چې لا اله الا الله د جنت کنجي د جنت پې کولاویږي. نو سړی دی کوي ګناهونه کوي، اړو نه دی مونځ کوي او نه دی اودس کوي او نه دی روجې نیسي او نه دی زکات ورکوي، بس د الله یو نوم دی اخلي او لا اله الا الله دی وایي. رونو چې په دې تاسو پوه کوم. یو ډاکټر صاحب له چې سړی لاړ شي مریض د بلډ پریشر مریض مثلا، او ته وایي چې زه بیمار یم او ما له علاج وکړه، زه ته هم پته ده چې زما بلډ پریشر دی او ډاکټر صاحب ته هم پته ده، او هغه ډاکټر وله دارو ورکړي چې هان دا ستا د بلډ پریشر ګولۍ دي، او یقینا هغه دارو هم داسې چې هغه د بلډ پریشر هغه کنټرول راولي، زیاتېږي ترې نه. دې څه موده پس بیا لاړ ډاکټر صاحب، هغه ګولۍ خو خورم ما له خو هېڅ فایده نه راکوي، هغه بلډ پریشر خو بیا زما هم هغسې اوچت چلېږي. نو هوښیار ډاکټر چې به دې تپوس کوي هلکه خورې څه؟ دی ورته وایي زه خو هر څه خورم، مالګه هم خورم، په کباب هم نه راګرځم، غوړه هم خورم، او چې څه په مخه راځي هغه زه خورم. نو که دغه ډاکټر یي که نه وس یې رسي هغه مریض له بالته کې یو 4-5 کوته کره وګورئ، خدای دې بې خو بس زما سې وخت خراب او خپل وخت هم خراب. د نسخې سره 2 څیزونه پکاري، یو پرهیز چې کوم څیز د نسخې ته نقصان رسوي د هغې نه پرهیز به کوې، او بل بعضې داسې څیز چې به ورسره خورې، داسې هم نه چې ګنې یوازې نسخه خورې او نوره دې روژه نیولي، نه ډوډۍ خورې او نو بل څه کوې. 2 څیزونه ورسره پکاري. که ته ورسره پرهیز ونه کړې د مالګې نه یا د بل خطرناک څیز نه چې هغه بلډ پریشر اوچتوي، هغه نسخه فایده نه درکوي. او که نه ته پرهیز هم ورسره شروع کړې او نسخه هم استعمالوې، دې خوارې خولې ته جرندهوالې د بل څه خوراک نه کوې، راته وایي سبزي مبزي خوره او دا شی خوره دا خوره، هم نه خورې، نو بیا هم نه جوړېږي. هله به جوړېږي چې د ډاکټر صاحب د نسخې سره د بعضې څیزونو نه پرهیز وکړې او بعضې څیزونه ورسره وخورې. دقه رنګې لا اله الا الله بېشک د جنت کنجي ده، لکه د بلډ پریشر چې خپله خاص نسخه یي، په دې به جنت ته ځې، خو د بعضې څیزونو نه پرهیز به ورسره کوې. الله چې کوم ګناهونه خوري د هغې نه به ځان ساتې، او که د هغې څیزونو نه پرهیز دې ونه کړه فایده به نه درکوي. بعضې څیزونه به ورسره استعمالې، لکه مریض ته چې ډاکټر وایي دا شی ورسره خوره، دا خوره دا خوره، نو هغه د استعمال څیزونه چې دي هغه د عبادت دي. نو چې الله در باندې کوم عبادتونه فرض کړي دي هغه استعمال کړي، او چې الله د کوم څیز نه منع کړي هغې نه به ځان وساتې، هغه د پرهیز شو. باقی به د پروردګار په دا لا اله الا الله کنجي جنت ته داخلوي. او که دا کلمه کنجي د سره نی، که د دنیا نیکۍ کې او د دنیا پرهیزونه کې جنت ته نه چتلی. نو د الله نوم کې زما رونو ډېر لوی وزن دی، دومره وزن چې په یو څیز کې نشته. یو حدیث پاک کې راځي وی کم شی چې جمدېرې دی به روانې دي بیږي دی به الله یادوي، د الله ذکر به کوي. کومې اوبه چې په ډنډ کې ولاړي دی به الله نه یادوي، نو روانې اوبه نه څښا کېږي، تام پاکوي. او چې په ډنډ کې اوبه ودرېدې په یو ځای کې الله ذکر ته ختم شو، نو څه موده پس خابین شروع کړي. وی کومه جامه چې نوې ده الله به یادوي، او چې څه موده یې واغوندې او خیره نه شي د الله ذکر بند کړي. وی کوم کب چې په دریاب کې الله یادوي نو هغه به مچیمار نه ښکار کوي، او چې کله د الله نوم یې بند کړ دی به جال کې ګیرېږي. کومه مرغۍ چې په هوا کې الله یادوي د جالګر نه او د ښکاري نه به الله بچ ساتي، او چې کله د الله نوم بند کړ نو فوراً به په جال کې ګیرېږي.
کم بوټي چې الله یادوي دی به شین او زرغوني، او چې کله هم د الله نوم بند که په هغه سات به روچي. کومه میوه د میوې بوټي چې دا الله یادوي دی میوې بوټي له به الله بار ورکوي. که ته وایې چې دې بوټي ته خو زه سر اچوم نو بار پکې کېږي، ورشه د ځنګل دې بوټو ته وګورئ دی کې دا بار چا پیدا کړ. او کم بوټي چې د الله ذکر بند که هغه بوټي کې میوه به نه پیدا کېږي، میوه به کمه به پکې کېږي. دارنګې زمونږ د انسان مثال هم دی، کم انسان چې الله یادوي په ژبه دکې به الله د ایمان میوه پیدا کوي، دکې به الله د نیک عمل میوه پیدا کوي، دی به الله ته نږدې کېږي. او چې د الله ذکر یې بند که مثال یې د مړي شو، د الله نه لرې شو. بعضې ذکرونه دي رونو چې د هغې ډېر لوی فضایل راغلي دي، درته ذکر کوم. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي چې سحر وخت کې څوک لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ګور هر انسان ته به انشاءالله چې دا یادي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. چې دې سحر سل کرته دا وایي د دې درې فایدې دي. یو فایده خو یې دا ده چې په دغه ورځ به د نیک عمل زیاتي، الله بدله په دې ټوله ورځ کې د نیک عمل توفیق ورکوي، ګناه به ترې کمه کېږي. دویم د شیطان نه به الله محفوظ ساتي، او دریم د پیریانو نه به الله محفوظ ساتي. بعضې بیماری د انسان ته چې لګي د پیري د وجې نه لګي، یا د شیطان څه چلو کې د انسان په وجود کې د هغې نه بعضې بیماری لګي، د هغه بیمارو نه محفوظ شو. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها یو بل لفظ دی، درې دېرش کرته په مانځه پسې، هر مانځه پسې سبحان الله، او درې دېرش کرته الحمدلله، او څلور دېرش کرته الله اکبر. او دا ذکر د شپې د اوده کېدو وخت کې درې دېرش کرته، او سار چې پاسې دقسې ویل. حضرت فاطمه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه ولېږله نبي علیه السلام له، وی داسې کار وکړه چې ته لاړ شه د کور دا ټول خدمت ته پخپله کې. نو بابا له د غلامان چا رالیږلي دي چې عمره یې دله درکړي. فاطمه رضی الله عنها چې څنګه راله نبي علیه السلام ته، نو داسې وخت و چې نبي علیه السلام کور کې نو واپس لاړه. نو چې حضور پاک مبارک کور ته راغی نو بیبیانو ورته ویل، وی صاحب فاطمه راغلی و، وی څه شو واپس کور ته لاړ. نو نبی علیہ السلام ورسره ډېر زیات محبت و دې سره. حضرت فاطمه رضی الله عنها کرا نبی علیہ السلام لا حضرت علی صاحب د دې حدیث خپل راوي دی، او داسې وخت کې راغی چې مونږ بس ماسخوتن اوده کېدو، وی نبی علیہ السلام مبارک چې راننوت، مونږ ورته پاسېدو چې مه پاسې، او راغی زما او د فاطمې په دا میاس کې کېناسته، او خپه مبارک یې اوږده کړه، زما د خېټې سره د نبی علیہ السلام خپه مبارک او جنګېدله. وی هغه یخوالی اوس هم زه په دا خپله سینه کې محسوسوم. وی فاطمې نه یې تپوس وکړه چې بچې څنګه راغلی وې؟ نو هغه ډېره حیاداره وه، هغې غږ نه کړ. وی مې چې صاحب دا ما در لېږلې وه. څه لرې را لېږلې وه؟ وی صاحب دا په کور کې یوازې جارو مږي، جارو وی په دې کور کې نو ټولې جامې د دوړو د خاورو ډکې شي، او میچن هم په خپل لاس تاوئ، نو د میچنې د تاولو د وجې نه په دې لاس کې غوټې پیدا شوې دي. او وی صاحب زما او د دې یو بستره ده، دا چې پې اوس مونږ ناست یو، هغه هم د یو څاروي سرمن ده، نو د شپې پې مونږ اوده کېږو، او دروازې بیا اس ته واچو نو ګیا پیسته اچو. نو ما دا درو لېږله، زه خبر شوم چې تاسو د چا غلامان او مریان را لېږلي دي، نو دې له به یو مریې ورکړي، نو دې سره به دا کار خدمت کوي، نو په دې به لږ اسانتیا راشي. ګوره د نبي علیه السلام څونه محبت و د خپلې لور سره، او هر انسان دا غواړي چې زما په لور دې راحت راشي. نور خلک به خپل کار کوي خو چې زما لور په راحت دی، لیکن حضور پاک مبارک ورته فرمایي، وی بچي یو ښه شی درته نه ښیم، د دې نه هم ښه شی. وی بابا وښایه، وی چې کله اوده کېږې نو 3 کرته سبحان الله وایه، 3 کرته الحمدلله وایه، او 4 کرته الله اکبر وایه، او چې کله پاسې بیا داسې وایه. او یو بل حدیث کې یو راوي ذکر کوي چې داسې متوخول چې هر مانځه پسې هم وایه، وی دا ستاله د خادم نه بهتر دي. څه مطلب؟ لکه کوز زه یو نوکر او یو خادم درکم، ته به پرې ډېره زیاته خوشحاله شي، شکر دې ماته یو غلام او یو مری او یو خادم میلو شو. وی دا کم تسبیحات چې درته موخول، او دا وی
نو د قیامت پر ورځ به پروردګار تعالی په دې دومره اجرونه ثوابونه درکړي، په هغې به دومره خوشحاله چې اوس د دې خادم او د غلام د مرئي په اخېستو به دومره خوشحاله نه شي. دا پیغمبر علیه السلام خپلې لور ته وښول او یې بچې خفه کېږه مه، د بدر یتیمانان دي، ماله مریان بېشکه راغلي دي، خو هغې ستا نه زیات محتاج دي، دا مریان به هغوی له ورکړو. یو د حضور پاک انصاف څومره او دویم خپلې لور ته چې کوم تسبیحات وښول، دې ته تسبیحات فاطمي وایي. زمونږ دا طالبانو ته تسبیحات فاطمي وایي، دې کې ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکت دی. لا حول ولا قوة الا بالله. بعض خلک یو ځای کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ګور یو پکې لا اله الا الله زیات شو او بل ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله زیات شو. لا حول ولا قوة الا بالله دام یو ذکر دی، د دې ډېر لوی فضیلت. خو لا ولې درته معنا وکړم، لا حول د شیطان نه او د هر قسمه ضرر د مخلوق نه انسان نشي بچ کېدی، او د ولا قوة او په عبادت باندې طاقت نه ملاویږي الا بالله. دا دواړه څیزونه د الله په ذات او د الله په توفیق ملاویږي. د شیطان نه، د دشمن نه، د پیری نه او د هر قسمه ضرري څیز نه د بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کولی، او طاقت او قدرت درکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک نشي پیدا کولی. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. څومره ښکلې معنا ده. حضور پاک مبارک یو ځل په سفر روانو، یو صحابي ورسره په اس شاته په اوښ شاته ناستو، نو هغه صحابي وی لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ السلام ته دا کلمه واورېده، نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی لکه ډېره ښکلې کلمه دې ووې، وی دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. او یو بل حدیث کې راځي دوه او په یو کې اویا راځي چې لا حول ولا قوة الا بالله د اویو بیمارو علاج دی. او اویا بیماری کمی دی، وی په دې کې وړه بیماری چې ده هغه غم دی چې انسان ته سبب نه معلوم چې دا د کومې وجه نه راغلی، بے سبب غم چې سړي ته پته نه لګي او پریشانې، دا په هغه اویو بیمارو کې پټینۍ بیماری ده. هغه یو کم اویا د دې نه غټې بیماری دي. لا حول ولا قوة د دې علاج. نو که دې یو ځای کړل ټول، هغه م وایه او دا م وایه چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ګوره ټول ذکرونه پکې جمع شو، هغه سبحان الله والحمد لله والله اکبر هم پکې جمع شو، او د لا اله الا الله ولا ذکر هم پکې جمع شو، او ورپسې ولا حول ولا قوة الا بالله ولا ذکر هم پکې راغی. د دې وجه نه صلات التسبیح کې 300 کرته دا کلمه ده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او یو روایت کې وسره ولا حول ولا قوة الا بالله مشتا. او صلات التسبیح طریقه خو به تاسو ته اکثر مرګرو ته یادی چې او کې دا کلمات پکې 300 کرته وای. نو نبی علیہ السلام مبارک خپل سر ته حضرت عباس ته خولې وی لس قسم گناهونه به درته الله معاف کړي، واړه گناهونه، لوی گناهونه، پټ گناهونه، ښکاره گناهونه، هر قسمه گناهونه دا به دنه پروردگار معاف کړي. نو چې حضور پاک مبارک کم کلمات خپل لور ته ښایي او خپل تره ته ښایي او په مینه یې ورته ښایي، خو د فایدې څیزونه به یې که نه. نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي چې ای زما بندگانو اذکرونی ما یاد کړئ، اذکرکم زه به تاسو یاد کړم، که تاسو ما یادوئ زه به تاسو یاد کړم. او بیا ورپسې راځي چې زما شکریا ادا کړئ، وشکرولی زما د نعمتونو قدر وکړئ، شکریا ادا کړئ. ولا تکفرون او زما د نعمتونو بے قدری مه کوئ. الله تعالی بل ځای کې فرمایي که نه چې زما د نعمتونو ناقدری مه کوئ. دې ته کفر ویل شوی دی الله تعالی د نعمت چې څوک ناقدری کوي. الله مونږ له ډوډۍ راکوي، مونږ له جامه راکوي، مونږ له بچي راکوي، مونږ له پیسې راکوي، مونږ له عزت راکوي. نو پکار دا چې په دې نعمتونو مونږ د الله شکریا ادا کړو که نه. د الله دا ذکر په خپله شکریا ده. چې څوک وایي الله 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 یا لا اله الا الله وایي یا دا نور کوم ذکرونه درته مو ښول، دا په خپله د رب العالمین شکریا ده، په دې د الله تعالی شکریا ادا کېږي. صحابه کرام چې به کلم نبی علیہ السلام لرالل او پیغمبر علیہ السلام مبارک سره به کېناستل او د هغې نه به یې تپوس وکړو، چا به وی صاحب د بچو پریشاني مې ده، چا به وی صاحب فلانکې پریشاني مې ده، چا به وی صاحب پیسې ډوډۍ دولت را سره نشته. نو نبی علیہ السلام مبارک ټولو ته ذکرونه ښولي، خو مختلف ذکرونه. چاته د لا اله الا الله ذکر ښولي،
چاته د لا حول ولا قوه الا بالله ذکر خوله او ټول ذکرونو کې الله یادېږي بس. نو زموږ د علما لیکي چې د ټولو خلاصه د الله ذکر دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار اے بندگانو د الله په ذکر، د الله په یاد دا په زړه کې اطمینان پیدا کېږي. تطمئن القلوب، زړه کې سکون پیدا کېږي او زړه په خوشحالېږي. او نن ګورې د دنیا چې څومره مرضونه او بیمارۍ دي دا د زړه پریشانۍ دي. پیسې به خلکو سره ډېرې، بنګله به وي، موټر به وي. بابا جي جمدی یو سړی ولا راغی، دا هغه نوم درته نه اخلم، ممکن د بعضې ملګري پېژنې. هغه زمانه کې ډېر مالدار سړی ورسره کېناسته، وی صاحب زه راغلی ما ډېر زیات پریشان یم، ډېره پریشاني مې ده او ما ته څه اوراد او کلمات وښایه او دعا م راته وکړه چې دا پریشاني مې ختمه شي. وی صاحب هسې دا خیال دې رانیسي چې ګنې پیسو تاریانه یم. هغه زمانه کې دا فلینکو چې دا قصې پسې نه وې، وی زما دا پېښور کې به دا ټورسټ چلېدی، زما دومره ټورسټ چلېږي، جایداد مې م دی او کارخانې مې م دی، د دنیا دولت اور څه مې شته او ډېر زیات نوکران مې دي، خو ډېر زیات پریشان یم. د شپې چې سملم د زه ورسره ناست وم، دا زما مخکې خبره ده، وی دومره لپه ګولۍ خورم، اخه غرمه بیا خوب نه راځي، دومره ګپه ګولۍ خورم، ډېر زیات پریشان یم، پریشاني مې ډېره زیاته. هغې ورته هغه وخت سره څه اوراد وښول، وی دا وایه. غالبا 2 یا 3 ورځې پس بیا اخبار کته، هغې سړي د اټک د پل نه دنګلې خودکشي کړې، اخبار لیکلي چې فلانکي د اټک د پل نه ټوپ کړه او ځان یې مړ کړ. دا د پریشانۍ د لس ډېره زمانه کېږي. د زړه سکون په پیسه نه حاصلېږي، د زړه سکون په بچو نه حاصلېږي، د زړه سکون په کارخانه نه حاصلېږي، د زړه سکون په مال او دولت نه حاصلېږي، په موټر او په جز نه حاصلېږي. د زړه سکون صرف او صرف د الله په یاد حاصلېږي چې الله ذکر کې. او دا تجربه ده زموږ د بزرګانو د مشرانو په دې څیزونو تجربې کړي. یو الله یادوه، وی لا اله الا الله، هر وخت الله یادوه. د دنیا په کار کې مصروف او وخت ته ملاویږي الله یادوه، او کله چې فارغ شي بیا الله یادوه، ذکر د الله کوه. په خدای قسم ما راته قسم وخوړه چې له دې نه د اطمینان او د سکون دپاره بهترین علاج او بهترین نسخه بله نشته. الله خپل حبیب نبی علیه السلام ته ښیي او نبی علیه السلام خپلو صحابو ته ښیي او رب العالمین حضرت موسی علیه السلام غوندې پیغمبر ته ښیي. نو بس خو د برکت شی شو که نه؟ خو لږ د زړه په اطمینان او په سوچ سره چې سړی لږ بیدار یو، الله تعالی ته توجه برابرې. دا الله نوم دی پکې. هارون رشید ښځه ده زبیده، نیکه ښځه واسې، ډېر کارونه هم کړي دي. مکې مکرمې ته یو نهر راوستی او په هغه زمانه کې نهر زبیده ورته وایي. هغه نهر اوس نشته خو اثار شته. د عرفات نه چې سړی مزدلفې ته راځي نو د هغه نهر څه اثرات اوس هم شته دی. او یو ډېر خطرناک خوب یې لیدی، ډېر خراب خوب یې لیدی، خو خوب سړی وویني یو شانتې او تعبیر یې بل شانتې وي. خوب یې ولید او ډېره زیاته پریشانه وه او داسې خوب یې لیدي، وایي زه د بیت الله سره خوا کې ولاړه یم په دې مکه مکرمه کې او د دنیا خلک راځي او ما سره بدعملي کوي. دا نه وه. بیا چې علماو ته خوب بیان که، هغې وی دا خو ډېر ښایسته خوب دی، وی تا نه به الله داسې یو خدمت اخلي چې هغې کې به د اهل مکه او د دې خلکو فایده وي. ابسي وی دا نیر غوندې خدمت به د نه الله اخلي، دې خلکو له به توبه را پیدا کړي. بس د هغې په زړه کې الله واچول، انجینران او خلک یې ولګولو، د دنیا نه اوبه را پیدا کړل او هغې مکې مکرمې ته راوست. به حج له راتله که نه، نو اعلان به یې وکړ، وی چې څوک غریبانان یې وسې نه کېږي ما له به حج له راځي زه به یې بوځم، ما سره به یو ځای ځي. د هغې خرچه د حج چې څونه وه به دې په خپله کول. او غلامان او مریان، او په کور کې مریان غلامان، 1000 مریان غلامان وینځې د دې داسې وي چې د قرآن شریف حافظانې وي. اومغه وینځې اومغه الکان چې کوم غلامان یې په کور کې خدمت کو، کومې وینځې د قرآن حافظانې وي، وی تاسو به جاروم وخئ قرآن به هم تلاوت کوئ، ماله به کټوی هم پخوئ او تلاوت د قرآن شریف به هم کوئ. چې کله مړه شوه چا په خوب کې ولیده، وی زبیده الله سره څه وکړل؟ وی چې کله الله ته ور مخامخ شومه نو وی ما ته وی چې زبیدې نیکۍ خو دې ډېرې را لېږلي دي او ډېر صدقې دې کړي دي او خیراتونه دې هم کړي دي او ډېر خلک دې حجونو له هم راوستلې، دا خو که ما د بادشاه د تره لور نه وې پیدا کړې
او د بادشاہ کور کې په بادشاہ مې نوې واده کړې دا اسم تا نشو کولی نو زما د برکت دی واقعي که دا درته الله وي نو موږ جواب ورکولی خو ما سترګې در کړې وې ما خپې در کړې وې ما عقل او دماغ در کړل نو ذکر یې دار څه کړي که ما چېرته پوډري پیدا کړې بیا یې دار څه کولی وی بس اوره پیدا مو دا وجود مې پاره پیدا شو چې الله غرقه شوم دا څه شو وی نه زما د نوم یو ځای کې تعظیم دې کړی ډوډۍ دې راغشتې ونوړی اول یې خولې ته اچوله او دې کې مؤذن بانګ وی الله اکبر نو تا هغه نوړی راواغېسته واپس دې په کاسه کې کېښوده او لوپټه دې په سر سمه کړه لوپټه دنه پرېوتې وه زما د نوم عظمت دی که لوپټه دې په سر سمه کړه او نوړی دې واپس کېښوده نو چې لوپټه دې سمه کړه نو واپس دې نوړی وخوړه زما د نوم احترام دې کړی دی په هغې دې بخم زه جنت الله نوم کې ډېر لوی کمال دی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه زمونږ د احادیثو لوی استاذ دی او د بزرګانو په دې طریقو کې د سلسلې کې ډېر لوی پیر هم تېر شوی دی زمونږ د بخاري شریف په حدیثو کې په سند کې رده ذکر راځي په ترمذي شریف کې رده راځي په نسائی شریف کې رده راځي ډېر لوی بزرګ د احادیثو دومره خدمت عبدالله ابن مبارک کړی چې سړی حیران شي د خدای څونه لوی خدمت ده کړی او د ماشوموالي نه پاک روان دومره پاک روان چې د پلار مبارک چې د یو امیر د باغ خادمو باغ کې به خدمت کو دا هغه امیر یو ځل میلمانه راځه نو هغه میلمانې بوتله وي راځه چې بوم زما باغ کې به ډوډۍ وخورو باغ ته یې بوتله نو دې مبارک ته یې ورشي یو انار روشو کوه د چې انار روشو کوه راوړم دو غټ انار وکړ تک سور چې ما ته که اتري و او دې امیر صاحب د خپلو میلمنو تر د خپل نوکر ډېر صفت کړی وایي زما ډېر قابل نوکر دی او ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او زما د باغ ډېر خدمت کوي هغه انار تري و غوښه بل راوړه چې بل یې راوړه ما ته کام تري و غوښه بل وګوره چې بل یې راوړه چې هغه وکت ام تري و نو هغه امیر صاحب هغه خپلو نوکرانو ته هغه میلمنو ته ملامته شو که چې تا اوسه پورې د صفت کوم یاست چې هغه تري و خوږ انار نه پېژنې دې ورته غوسه شو د امیر صاحب وی په باغ کې لګیا خدمت کې او دا بوټي تا نال کړي دي او ته پکې خوږ او تریو نه پېژنې ملامت ترې کړم کمبخته او دې شرمولم وی صاحب زه خو تا د باغ د خصمانۍ لپاره مقرر کړم دې له خو نه چې زه پکې خوږ او تریو وګورم ولې ته انار نه څکې وی قسم دې که تر په دې خپله زندګۍ کې مې د ستا د باغ د انار دانم دې ژبې له راوړي او نن موږ څه وایو موږ خو چې په کوم ځای کې د کوم کاکا کېنو نو بس هغه هر څه د هغه دي خو د باغ مالي مکل دې خوشحاله شو میلمانو ته سترګې اوچتې شو چې دا خو ډېر اصیل سړی دی چې میلمانه لاړل نو د امیر صاحب دا مبارک راوغوښته وی تا خو زما ډېره لویه حیا راوسته یا اول خو بېعزته شوم خو چې بیا هغه ستا دینداري ښکاره شوه نو زما ډېره حیا دې راوسته ته دومره ښه سړی داسې مهرباني وکړه چې زما لور د هغه درته په نکاح کو خو دغه یم نوکر سړی ما ستا لور په ما سره څه ګزاره وکړي وی نه بس زما لور هم نیکه جینۍ ده د نیکۍ په هغې هم ختمه ده او هغه هم نیک خاوند غواړي ما ورسره مشوره کړې ده خیر هغه لور یې ورته په نکاح کړه قصه اوږده ده خو دې راته مختصر کړه چې لور یې ورته په نکاح کړه او دا په لومبۍ شپه د واده د مبارک لراله نو د مبارک ولا دې ولا راغې ورته وی خفه کېږې به نه ته به هم دلته زما په دې کور کې ناست دی پلار کره به نه ځې او چې هر څوک دله هر قسمه ډوډۍ میوه درکوي ابه نه سکې ډوډۍ به دلته رالیږم بیا به سره خبرې کوو دی به ته مزدوري به یې کول او کور ته به نه راته 40 ورځې په دې خپله ښځه ډوډۍ وخوړه نو په 40مې ورځې پس راغی دې ښځې سره میلاو شو نو ښځه ورته وایي سړیه ما کې څه چلو چې د دې ولیدم رانه وتښتېدې که څه مسله وه وی نه ته د امیر صاحب لورې او ستا پلار نیک سړی دی دا نه چې ګنې هغه باندې زه بدګمان یم خو بیا هم خامخا څه حرام او حلال پته نه لګي چې تا باندې به څه خوړه دي نو ما در باندې 40 ورځې حلاله ډوډۍ وخوړه ستا وجود مې پاک کړ او زم حلال خور یم زما وجود هم پاک دی دا مې دې دپاره وکړل اوس به ما تا سره هغه د ښځې او د خاوند چې خپله کومه تقاضا یې به پوره کړو نو دې کې زما مقصد دی ادا که مونږ له خدای زوی راکړه نو چې زم پاک یم او تم پاک نو هغه زوی به حلالي پاک پیدا شي نیت مې غزوی ته دا چې د پیغمبر علیه السلام د احادیثو خدمت کو
نو دا هغې نه وله پروردګار بچی ورکړه او هغه عبد الله نوم کېښود، عبد الله ابن مبارک. تا اندازه لګوه چې د ښځې سره د میلاوېدو نه 40 ورځې مخکې ورته انتظامات برابر کړل. وروسته بیا حلال مال هغه عبدالله ابن مبارک د احادیثو یو بهترین استاد جوړ شو او ورته ثواب دا 4 سلسلې نه دي، قادریه او چشتیه او نقشبندیه او سرور، د دې کې د ټولو پیرانو پیر دی. او زمونږ د امام بخاري او د امام ترمذي او د امام نسائی او د دې لویو محدثینو د چا استاد دی او د چا د استادانو استاد دی، دومره لوی سړی. نو چې کله وفات کېږي که نه او مریضن کدنې تقریبا شروع کېږي، نو شاګردان ورته راجمع دي، د احادیثو شاګردان. هغې ته وایي موچت کې د دې کټ نو په دا ځمکه مې سملوې. هغې وی ولې؟ وی ګوره ولې به نه وایې، تاسو زما شاګردان یې، زما اډر دی، زما حکم دی، موچت کې په دا خاورو مې سملوې. نو استاد حکم ونه او دې سپینګیري بوډا دی غریب، لاسونه یې مرپي او خپې یې مرپي. نو هغې اوچت که په ډېر محبت او په مینه او په ځمکه یې سملو د هغه بسترې نه او د هغه بالښت نه. نو چې په ځمکه یې څنګه سملو که نه، نو دا خپله ګیره او دا مخې د خاورې پورې پیوس کړل او چغې کړې الله، یا الله ما سره به څه کوې، الله ما سره به څه کوې، زه به تا سره میلاوېږم، هېڅ را سره نشته پروردګاره، ستا دا نوم را سره دی، دغه سپینه ګیره را سره ده، بل څه ما سره نشته. وی شاګردانو په چغو چغو په جلا شو چې دا د حدیث استاد او دا د دې بزرګانو پیر او د ده د حالت ته ګوره، خدای موږ به څه کوو، خدایا یو دا ستا نوم دی را سره الله، او دقه سپینه ګیره ده د خاورو پورې درته مږم، بل را سره څه شته ده چې دې تاله در وړم. چې پړه کې د یو صحابي نه نبي علیه السلام مبارک واورېدل د الله نوم، پې الله ځان ته یې را نږدې که او پیغمبر علیه السلام په دې تندي باندې ښکل که، یا رسوله ما خو څه نه دي کړې او نه مې څه نیکي کړې، د تا ځان ته ولې را نږدې کړم؟ وی دا لفظ د الله چې دی اوی زما د زړه کې دی د الله نوم را دننه که. واقعي د الله نوم چې سړی په محبت او په مینه والي، هغې کې ډېر لوی برکت او ډېر لوی خیر. نو مونږ الله پیدا کړي، رزق زمونږ د الله د طرف نه دی، ژوند د الله د طرف نه دی، مال د الله د طرف نه دی، عزت د الله د طرف نه دی، مرګ د الله د طرف نه دی، بچي د الله د طرف نه دی. او مونږ ته بار بار حکم هم کوي چې ما یاد کړئ. نو په کار دی که مونږ بیا هم په دې هم د پاسه مونږ الله نه یادو، مونږ ډېر بدقسمت او بدبخته به یو. تا نه منې کوي پروردګار، له خپل د دنیا کار هم کوه، خپله ډیوټي دې هم کوه، خپله زمینداري دې هم کوه، خپل تجارت دې هم کوه، خو الله مه یېروه. که الله دې هېر که نو ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا، چې څوک زما د یاد نه غافل شو زه یې هېر کړم، نو د دنیا دا ژوند به وله تریخ کړمه. ولې دا د دنیا ژوند ته مراد دی. ونحشره یوم القیامت، د آخرت دویمه خبره ده. ونحشره یوم القیامت اعما، د قیامت پر ورځ به د قبر نه ړوند پاسي او د دنیا ژوند به تریخ کم. تریخ څه ته وایي؟ د مقدمې پسې منډې وهه، هغه دشمنۍ پسې منډې وهه، هغه اسپتال ته منډې وهه، دا تریخ ژوند دی که نه، پریشانه. پروردګار زمونږ په ژبه د الله نوم او ذکر جاري کړي، دعا وکړي الله زمونږ په ژبه خپل ذکر جاري کړي، زمونږ په زړونو کې پروردګار خپله مینه واچوي. خدای مونږ د غیبت نه، د چغلو نه او د مخلوق د بدو نه وساتي، په دې ژبه خپل نوم جاري کړي پروردګار. او خدای زمونږ اولاد او زمونږ بچي نیکمله صالحان لوی کړي. څومره مردگان مشران چې وفات دي پروردګاره دې مغفرتونه نصیب کړي، الله ته زمونږ نه راضي شي. خدای مونږ ډېر کمزور یو، واقعي مونږ سره اسم نشته، زمونږ څه عبادت دی، زمونږ دا مونځ څه مونځ نه دی، روژه هم څه روژه نه ده، او زکات هم څه زکات، زمونږ عبادت څه که څه صدقې ودقې دي، هغه هم ټول د ریا نه ډکېږي. مونږ سره الله اسم نشته بغیر ستا د نوم نه. خدایه ته دا خپل نوم مونږ سره په دنیا کې ملګری کړي، خدایه دا خپل نوم مونږ سره په ځنکدن کې ملګری کړي، او خدایه دا خپل نوم مونږ سره په قبر کې او په حشر کې ملګری کړي، او خدای د دنیا د هر قسمه فتونو او بلیاتو او مشکلاتو او غمونو نه مونږ زمونږ دوستان زمونږ رشتہ داران خدای ټول محفوظ وساتي. الٰه العالمین دا ستا دا نوم او دا کلمه شهادت خدایه د ځنکدن په وخت کې زمونږ په خولې نصیب کړي. وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.